عمران خان چې کله رالو نو خدای شته څوک یې خلاف وو څوک یې په حق کې وو چا بیل وسیع ده چا بیل سپورټسمین فرض کوه چې نواز شریف یا عمران خان صاحب دواړه په الیکشن کې ولاړ دي پرایم منسټرشپ دپاره اوس یو سره 99 دي او بل سره 99 ووټونه دي یو ووټ پاتې دی خان هم د عمران خان اصلیت ښکاره کړلو جهانګیر خان د عمران خان باره کې څه ویلي دي دې ټول معلومات به زه نن تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې جهانګیر خان د عمران خان باره کې څه وایي چې عمران خان څنګه انسان دی نو راځئ دا ویډیو تر اخره وګورئ او ویډیو مخکې ملګرو سره شیر هم کوئ لایک یې هم کوئ زه ویډیو ته چې جهانګیر خان عمران خان باره کې څه ویلي دي جهانګیر خان چې څنګه تاسو پیژنئ چې د پښتو ډرامو یو مشهور اکټر دی نو دغسې د یو بیان راغلی د عمران خان باره کې راځئ تاسو ټول ناول هغه وګورئ بیا پرې راځو دا نه پس موږ خپلې خبرې کوو تاسو اول دا واورئ عمران خان نه تاسو څومره متاثره یې او څنګه چې موږ دا ذکر وکړو چې د عمران خان ذکر بار بار راځي ستاسو د نامې سره نو تاسو عمران خان ته څومره کیټګري چې فرض کړه موږ د اے نوالو تر زړه پورې نو تاسو به څه کم کیټګري ورکوئ عمران خان ته اصل کې جی ایاک نعبد و ایاک نستعین جی دا دغه د هرې خبرې یو سټارټ دی د دې کلمې نه د دې عبارت نه هغه سټارټ اخلي نو د دې نه پس په هغه باندې تنقید کول یا هغه ته بد ویل ما ته خو عجیبه غونده کې ښکاري او نه ورته ویلی شم ولې چې هغه یو مثال دی چې شرع ظاهر ګوري که نه مطلب زه په هغه شي باندې قسم قرآن چتولی شم یا ګوی ورکولی شم کوم چې ما په خپلو غوږونو اورېدلي یا کوم چې ما په خپلو سترګو لیدلي د نیت نه یا د دل نه د زړه د حال نه هغې نه یو الله خبر دی نو هغه الله پوه شه او د هغه کارونه خو زموږ ګوی دومره اثر لري چې موږ څه اورېدلي او څه لیدلي نو عمران خان د شروع نه خو به خیر ټولو خلکو هم دا ویلي ایون چې موږ به هم دا ویلي چې هغه یو سپورټسمین دی د هغه د باقي خوبیانو نه موږ نه خبر چې هغه تر کوم ځای پورې علم حاصل کړی دی هغه تر کوم ځای پورې تعلیم ویلی دی هغه په کومو عهدو باندې پاتې شوی دی په بهر ملکونو کې او هغه څه کړي دي نو دا خدای خو کې د سوشل میډیا سره سوشل میډیا راغله نو بیا ته ټوله دنیا خبر شو نو بیا هغه یوازې یو سپورټسمین پاتې نه شو د هغه شخصیت باره کې بیا موږ ته ډېر نالج وشو چې هر پالیټیشن چې څومره دي د ټولو باغله باندې د سوشل میډیا موږ خبر کو بیا په دې کې ډېر داسې دي چې هغې نه عمران خان خبر کو ولې چې هغې ښه دوستان تاسو ته په خپله باندې واورېدلو نو دا جهانګیر خان نوی ویډیو و چې څنګه تاسو واورېدل چې جهانګیر خان وایي چې عمران خان یو نایس انسان دی او دغسې که عمران خان د سیاست نه ووتلو نو دی غلو ته به دا پاکستان پاتې شي او ټول پاکستان به دوی لوټ کړي او یعنې لوټ کلی هم که موږ نن سبا حکمرانانو کې وګورو نو یو عمران خان دی چې هغه پاکستان دپاره لګیا دی او نور ټول چې کوم دی د خپلو مفادو دپاره لګیا دي نو جهانګیر خان هم وایي چې زه د عمران خان سره سپورټ کوم په دې وجه چې یو صادقه انسان دی نو بالکل موږ ټول د عمران خان سره سپورټ کوو ځکه چې کم کس ښه وي نو د هغه سره هر څوک ولاړ وي د پاکستان په سیاستدانانو کې صرف یو عمران خان دی چې د پاکستان دپاره لګیا دی نور ټول چې کم دي نو د ټول د خپلو مفادو دپاره لګیا دي نو موږ به ورته هم دعاګانې کوو چې الله یې واپس هم په دې پاکستان باندې وزیر اعظم کړي نو موږ تاسو ټولو ته هم دعاګانې کوئ دا شارټ غوندې ویډیو او ما چې تاسو هم شریک کړمه د عمران خان جهانګیر خان چې کومې خبرې کړې وې دا تاسو واورېدلې د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه که ویډیو مو خوښ وي نو ویډیو لایک کړئ سید جان افیشل چینل د سره سبسکرایب کړئ اوس ما له راکړئ اجازه تو چې چېرته هم یې الله مو خوشحاله ساته د لوی الله په امان